دا یو وخت خبره ده په یو کلي کې یو مور او زوی اوسېدل. د هلک پلار مړ وي، له همدې وجې په یو دوکان کې کار کوي. دی له یو ګاګ سره په دې وخت کې خبرې کوي. هغه د خپل ګاګ سره لګیا وي. هغه څوک ورته راغلی وي او د دوکان کې څه ورنه اخلي. دی په همدې خبرو وي چې په دې وخت کې د دې هلک سترګو ته یو زوړ باباجي راشي. هغه باباجي د خواته را روان وي او په دې وخت کې د هلک ته وایي: ای هلکه، ته د ګلخان زوی یې؟ هو باباجي، زه د ګلخان زوی یم. تا له ما نه دا پوښتنه ولې وکړه؟ هو بچی، ما اوریدلی دی چې ستا پیسو ته ډیر ضرورت دی. همداسې ده او کنه؟ او کاکا، زما پلار نشته، نو پیسو ته مې ډیر ضرورت دی. ته راسره مرسته کوې؟ ها، له ما سره یو کار دی، ته هغه ماله وکړه نو زه به تا ته ډیرې زیاتې پیسې درکم. ولې نه باباجي، زه به تاله هغه کار وکم، ته به ماله پیسې راکې. زه در سره ځم، زه کار درته کوم. د دې نه پس دوی دواړه روان شي. هغه کس ورته مخکې وي او دی ورپسې شاته وي. په دې وخت کې دوی دوه د یو غار خواته راشي او د هغه هار په خوله کې ولاړ وي. هغه کس ورته وایي، کوم باباجي چې و، هغه د بل کس ته وایي چې ته خو له ما سره دلته راغلې، تا ما د دې کار لپاره راوستی تر څو ته ما ته یو کار وکړې. ته به داسې وکړې چې د غار تا به دننه شي. کله چې هلته دننه شي، یو لوی باغ به وي. په هغه باغ کې به یوه لویه ونه وي. په هغه ونه کې به ډیر زیات موبایلونه وي. ته به داسې وکړې، هغه موبایلونه به د ونې څخه راوشکوې او بیا به یې په یوه بوجۍ کې واچوې او د باندې به یې راوباسې. نو تا ته به زه ډېرې زیاتې پیسې درکړم. په دې وخت کې دواړه په خبرو شي. هغه یو خبرې ورته کوي چې ته لاړ شه، هغه موبایلونه راوړه، او د بل ورته وایي چې زه درته ځم او هغه ورته لاړ. ګرانو دوستانو، که تاسې دغسې کارتوني ویډیوګانې لیدل غواړئ نو هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان باندې کلیک وکړئ چې تر څو زموږ هر نوی ویډیو تر ټولو تر مخه تر تاسو در ورسیږي. له لیدلو مو ډیره زیاته مننه.